اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. صدق الله مولانا العظيم. قدرمندو دا لس آیتنا دا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا براءت پبارکی اللہ تعالی نازل د دین لوی شرافت او اعزاز بتسوي چې الله صفائی کوي. د عائشہ رضی اللہ عنہا صفائی څوک کوي؟ الله. او دون فقيه او محدث او مفسر ده کنا نبی علیہ السلام مبارک سرا تقریبا داسې 10 کاله تیر کړل. تاسو اوس حسابوي شمار کوي 9 کلنه وا چې واده شوه، 13 کلنه وا چې نبی علیہ السلام وفات شوه. نو چې شمار کو حساب کو څو کاله نبی علیہ السلام سره تیر کړي؟ 9 او 13 9 او 18 نو دا خو 9 کاله جوړي کنه؟ څو کاله جوړي؟ او د 13 کالو ته نن سبا چې کم جلی وي هغه ورسي، هغه نه په ځاني او نه په جهاني. نو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا په دغه وخت کې داسې فقیه او مجتهده وه. 2210 احادیث نبی علیہ السلام نه روایت کړی وه. 2210 مرویات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. داسې مسائل او موضوعات شته چې ټول امت حیرانیږي. مثال په طور باندې د شوافعو دا مذهب ته اوس چې مسح یا مس باندې او دس ماتیږي، مطلب وضو میش کنه چې نرینا مسحو کې زنانا وجود باندې لاس ولګي، لکه ناکح زوج ده، پل منکوحه زوجه ده، پاغي باندې لاس کې خودا. نو بعضو فقها وی نو دی سره نو تبا چاردم با تازه کوي با.
خو زمونږ مذهب دا دی د احنافو چې وضو لا تاسو څه کوئ چې مونځ هم نه ماتېږي په لمس باندې په مسح باندې پوه شوئ صلات څه کوئ وضو لا څه کوئ صلات نماز هم په مونځ کې هم فرق نه راځي مطلب مونځ هم نه ماتېږي دا د چا مذهب شو جواب راکړئ چې تاسو ما ته پته ولګي چې پوه شوئ اوس امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه دا مذهب دی چې په لمس باندې صلات او مونځ نه ماتېږي نو هغه د عایشه رضی الله تعالی عنها هغه روایت په استدلال کې پیش کړي حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي زبا ملاسوم نبی علیه السلام مبارک به شپې به پاسید تهجد به کوو زمون کم وطاق شونو دا دونه تنگ وه چې د دوو کسانو نه سیوا دریم نفر به نه ځایده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی ده وی نبی علیه السلام به تهجد ته به ولاړو او زبا نبی علیه السلام مخی ته به ملاسم ودوم چې نبی کریم علیه السلام وقت کې د سجده میره دست مبارک نبی کریم علیه السلام میگه د پای ما میتو نبی کریم علیه السلام میزد وی ما به خپل مبارک به بیا به راغون میکه نبی علیه السلام به سجده کو نو پیغمبر علیه السلام مبارک لاس مبارک خو لګېدلی نو اودس یا وضو څه کوئ نو مونځ هم نه ماتېږي دا روایت اوس عایشه وی رضی الله تعالی عنها ټول امت د تیاره او د تاریکي او ظلمت نه محفوظ کړل که نه دغسې خپله د کور مسائل چې چاته نو معلوم هغه عایشه رضی الله تعالی عنها حل کړی وی داسې عایشه وه نبی علیه السلام فرمایي فضیلت د عایشه علی سائر النساء کفضیلت السرید علی الطعام نبی علیه السلام وی وی د عایشه رضی الله تعالی عنها فضیلت په دې ټولو انسانانو زنانو باندې داسې ده لکه مونږ او تاسو د شوروا کې نان میده میکنیم که تر میکنیم امی تر شده خوراک بسیار منقبت داره هضمیت بسیار عاجل هضم میشه در ذائقه هم خوب هستن کنه تاسو هر خوراک کې دا خامخا کوئ دا میدان وردک ولایت چې دی نو هلته خامخا نو ډوډۍ سره دا وي لکه ترکمن چې هر ډوډۍ سره چای چې مخ کېږدي نو دا ډیر فضیلت لري چې نور ولایتونو کې به یو که نه خو دغه د ما ته معلومه شته نبی علیه السلام تشبیه د عایشه سرید سره ورکړی تر شده نان باشه دم شروع که میده میکنیم ډیر زیات فضایل ده پیغمبر علیه السلام چې کله وفات کیږي نور بیبیان و ازواج مطهرات ته وایي که ستاسې اجازه وي زه به عایشه رضی الله عنها په وطاق کې به د خپل بیماری تیر کړم رسول الله مریض وسلم ګوره دا څونه لوی شرافت دی نبی علیه السلام چې مریض و نو د چا په وطاق کې و رضی الله چې نبی علیه السلام چې وفات کیږي د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په یخن مبارک باندې رسول الله سر و او بیا نبی علیه السلام وفات شوی دا بل فضیلت شو
د نبی کریم علیه السلام قبر مبارک هم د چا اتاق ته اوس د عایشه رضی الله تعالی عنها. ځکه نبی علیه السلام اوس چې کوم مرقد مبارک دا د عایشه رضی الله تعالی عنها اتاق و. پیغمبر علیه السلام چې کله وفات شو نو بعض صحابه کرامو بالکل دماغ کار نه کو، ځکه چې نبی کریم علیه السلام مبارک دا موت او مرګ د نبی علیه السلام د ټولو د پاره ډېر درد و. بلکې بعض صحابه خو ودرېدل او دا ویلې وی که چا راته وویلې چې نبی علیه السلام وفات شوی تورې راوویستلې شمشیر وی د هغوی سر به قلم و. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ودرېد او دا آیات تلاوت وکړه وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. دا آیات ولس دا تلاوت وقتی که همی آیت تلاوت میشه صحابه حیران میشه. بعض صحابه میگن که ما فیصله کردیم همی آیت فعلا نازل شده، هیچ نسیه منسیه شده بود. میگن وما محمد الا رسول، نبی علیه السلام نیست مگر برگزیده پیغمبر و رسول از صلی الله علیه وسلم از طرف خداوند کریم فرستاده شده نبی است. قد خلت من قبله الرسول، در دور ماضیان خیلی زیاد انبیاء کرام گذشته تیر شدن. افایم مات او قتل، وقتی که نبی علیه السلام قدرتی یک فیصله مرگ شوه یا شهید شوه، خو انسان است، ملک نیست، انسان است، خدا نیست، انسان است. انقلبتم علی اعقابکم، شما دین باز اعلام میکنین، نظریه را اعلام میکنین. نه، آلی همی دین و قرآن کریم شما پیش ببرین، بخاطر ازی که انا نبی لا نبی بعدی. نبی علیه السلام میگه که ما آخری نبی استیم، زمان بعد بل نبی نرازی. یو میاش وړاندې منګه د پلوشرخي محبس ته لاړو، اتلس نفر یوازې دې دپاره دستګیر شوي چې احمدیانو قدرمندو تاسو به حیران شي چې افغانستان کې یهودو کم سرمایه گذاری وکړه، کم فتنه. اوس احمدیان دلته قادیانیان چا پیژندل چې افغانستان او قادیانیان؟ افغانستان کې دوه قومونه نه، یهود او قادیانیان. دین الله دا پاک ازمکه پاک ساتلی. اتلس نفر یوازې قادیانیان. ما په خپل هغې نه تحقیق وکړ، هغې وی چې مونږ د نبي نه وروسته بل نبي زمونږ عقیده و، خو اوس نادمان یو. دا چا کوشش وکړل؟ نبی علیه السلام فرمایي لو کان نبی بعدی لکان عمر، زمان بعد بالفرض والمحال که نبی وی نبی نشته، انا نبی لا نبی بعد که وی نو څوک به و؟ اوس تاسو سر خلاص کړئ په دې باندې. مرتبه د ابوبکر رضی الله تعالی عنه د مرتبه درجه د عمر رضی الله تعالی عنه نه مقدم و. د ابوبکر رضی الله تعالی عنه درجه جګ ده د چا نه؟ د عمر فاروق رضی الله عنه. خو ولی ابوبکر صدیق چې مونږ وایو دا صدیق لقب الله ورکړی دی. ابوبکر صاحب ته دا صدیق لقب چا ورکړی؟ الله. خو فاروق عمر صاحب لقب دی رضی الله.
فاروق لقب چا ورکړی؟ نبی علیه السلام. والذی جاء بالصدق وصدق به. الله فرمای والذی، هغه نبی علیه السلام جاء د الله د طرفنا انسانانو ته چې مبعوث شو بالصدق په قرآن. والذی هغه ابوبکر وصدق به څه معنا ده؟ وو عاطفه ده کنه، نو معطوف علیه والذی ده. والذی هغه ابوبکر صدق، د ټولو نه اول تصدیق کوونکی تصدیق کننده کی بود؟ ابوبکر رضی الله تعالی. نبی علیه السلام معراج ته لاړ، شب معراج و اسمانونه وکتلې، انبیاء کرامو سره مجلس وکړ، بیت المعمور ته لاړ، لامکان ته لاړ، د لامکان رفت، امرای خداوند کریم ملاقات هم داشت. نیاز به می بود که یک ملاقات کنه، خب پشت پرده در جنت رفت، در دوزخ رفت، در بیت المقدس رفت، اوجا نماز هم خواند. پس وقتی که می آید در بستره خود، بستره بالکل گرم است، باز صبح صادق میشه، میخیزه، باز با مشرکین مکه میگه که ما رفتیم این در لامکان رسیدیم، هفتم آسمان رفتیم، بیت المعمور رفتیم، بیت المقدس رفتیم. و میگن العیاذ بالله، یکی با دیگر میگه که ما نمیگفتیم شما را که این دیوانه است، این خیال است و جنون است و محال است. یک شب ببینه در هفتم آسمان، از زمین تا آسمان دنیا 500 سال منزل است. امی ستاره که هست، این دمی آسمان زمین است. باز بالا که میری اوجا ستاره هم نیستن. ما به می عقیده هستیم هر آسمان دروازه داره، مثل بام واری. سیندانا میگن، محققین عصر میگن که یک هوا و ابر است و نه دروازه را قبول داره نه بام قبول داره. باز و میگن که امی مثل شور که میخوره امی تو دا گرزی وی دا زمکه گرزی، دا سی وی دا زمکه، دا زمین گردش میکنه. خو مسئله دا که زمکه گردش کوي، خو دا گردش کون که گردش کننده کیست؟ خالق کیست؟ الله. خو آفتاب که گردش میکنه، منزل میکنه، ای خو از قرآن ثابت است که آفتاب چی میکنه؟ در حرکت میکنه. دم یک ثانیه هزارها نه بلکه میلیونها میلیون منزل میکنن، متابا منزل میکنن. کسایی که میگن که دنیا دونه ترقی وکړي چې خلق سپوږمۍ ته وخت، دا متفکرین اوس دا وایي، دوی وایي چې دا اوس قرآن کریم نه خو نه ده خبر، دا الله د دین نه خبر نه ده، د انسان جوړ کړی شوی نظام او قانون او نصاب باندې خبرې کوي. اوس دوی وایي چې دنیا کم ځای ته ورسېده، وایي ملایان کم ځای ته ورسېده. خو موږ وایو چې دنیا کم ځای ته ورسېده، بس ملا هم ورپسې قدم ایښی دی. څه یې کړی؟ ته اوس په پردو بدرنګو باندې اوبه شیندي، ته هم تکړه شه، یو سوزن جوړ که، یو ستن جوړ که. ګوره نبی کریم علیه السلام مبارک دونه ترقی وکړ چې هفتم اسمان ته هم ورسېده که نه؟ جواب راکړئ. د براق غونده کې طیاره څوک جوړولی شي؟ جوړ کده میتونه؟ اوس دا سپوږمۍ ته چې کله یو انسان خیجي، ودې خیجي، دې سره خو موږ حساسیت نه لرو. دا خو چې څومره بره لاړ شي دونه د خدای په قدرتونو باندې دا دلالت کوي. خو دا راته وایه دا چې کم طیاره یا راکټ دا انسان جوړوي، د دې سرعت او سپیډ به څونه به وي؟
دوی دا وایي چې په یو ثانیه کې دی به 1500 میله دا منزل کوي، خو دا سپوږمۍ په یو ثانیه کې 15,000 منزل کوي. نو تاسو راته وایئ نو چې دا خو په حرکت کې ده، متاب خو په حرکت کې ده، یو ځای نه دی ولاړ، نو د دې دا راکټ دا به څنګه کنټرولوي؟ نو موږ خو په دې قایل یو چې 5 نه 9 اسمان ته مخیجه عطارد ته ځه. اوس عطارد ته دوی کوشش کوي چې ځان ورسوي، خو هلته الله تعالی داسې مواد او میټیریل الله هلته لګولی وی چې هغه زهریله د ځینو څوک نږدې نشي تللی. خو په دې باندې اسلام او علما مخالفت نه کوي چې بره چې څوک وخته جګ شو نو هغه کافر ده، داسې نه وایي. ولې نبی علیه الصلاة والسلام 9 اسمان ته تللی و. پوه نه شوئ؟ خو دلته دا تیز رفتاری او دا حرارت خبره ده. دلته چې کوم انسان مارکیټ دا راکټ جوړوي یا طیاره جوړوي، هغه چې هغه فضا ته لیږي، دا معلومول غواړي چې دا په یو ثانیه کې، په یو منټ کې یا یو دقیقه د دې رفتار سرعت څونه ده؟ د 100 نه تر 1500 پورې اخوا بیا دوی نشي جوړولی سرعت د یو سیکنډ. او سپوږمۍ چې ده نو په یو ثانیه کې هغه د 15,000 نه زیات سرعت کوي. نو څنګه به دا کنټرولوي؟ پوه نه شوې؟ نو مسله داسې ده. نبی کریم صلی الله ورځ د قیامت چې کله نږدې شي نو دا بیا به ټول به دا یو بل سره ټکراویږي، انفجار میکنه، با دنیا تمام در هم بر هم میشه. دې پورې خبره ده زمونږ او ستاسو دین کې عقل نه چلیږي، بلکې مونږ او تاسو به د نقل نه به کار والو. اسباب د علم چې نه دا 3 وي: حواس ظاهره، عقل، نو دریم څه شی ده؟ خبر صادق. د علم اسباب څو وي؟ 3 اسباب علم 3 هستن: حواس ظاهره، عقل و خبر صادق و متواتر. حواس ظاهره خو کار میتا، اینا ما میبینیم، شما ما را میبینیم. وقتی که پشت پرده باشه خو خو نظر کار نمیته. پشت پرده که صدا که میایه از طریق قوت سامعه امتیاز کده میتانی که این صدای انسان است یا صدای چارپای است. وقتی که حواس ظاهره کار مکمل معطل شوه باز از عقل کار میگیریم. از دور میبینی امی جا یک دود است، خو عقل معلومات میکنیم که دود خو بغیر آتش نمیشه. خو چې کله عقلم کار پریدي نو موږ به بیا دا نه وایو چې خپل اسونه به نزغلو، باز اسپاره دا پیگه نکنین، بیا به د الله د رسول نه به پوښتنه کوو. دا زمونږ عقیده ده. ځکه چې د عقل شکار شوی دا سبب د ګمراهی ده. عقل خو وایي دا موږ نه منو. نو خو موضوع بل طرف ته لاړ نشي. حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فضیلت داسې ده لکه سرید علی سائر الطعام. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها 2210 احادیث روایت کړي. دا کثیر الرواتونه. اوس عائشه رضی الله تعالی عنها د کور هغه موضوعات بیانوي کنه، ډیر نازک موضوعات امت ته ښکاره کړی دی او د ظلمن نه ساتلی. خو لیکن قدرمندو هغه وخت عائشه رضی الله تعالی عنها هم د منافقانو د تهمت نه محفوظ شوی نه ده.
نو که موږ تاسې پسې که څو خبرې کوي نو زړه به نه خورئ. پوه نه شوئ؟ نو الله څه وایي؟ الله تعالی دا وایي چې کله مؤمنانو نرینو ذکورو او مؤمناتو اناسو زنانو دغه موضوع واورېده دا تهمت، نو تاسو په عایشه رضی الله تعالی عنها باندې د خیر ګمان ولې نه کوو؟ اخو پاکه وه، اخو جنتی ده، ولې تاسو د خیر ګمان نه کوو؟ ولې تاسو ویلې چې کیدی شي؟ لکه په دې 20 کالو کې دا ذهن جوړ شو، امی 20 سال که طالب یک جناور است. امی تو میگفتن نه؟ طالب یک جناور است. میگفتن که جناور هم خوب است، او خود شرام میته. از جناور هم علیه بالله بدتر است. امی تبلیغات میشد. آل شما دیدین بالمشاهده، شنیدن که بود مانند دیدن. آل شما دیدین جناور بودن یا انسانا بودن؟ باز می گفتن که یا خب پنجابی هستن. آل پنجابی یا سیاه پنجابی را دیدین کجا؟ شما دیدین کجا؟ بیا ویلی چې دوی په خبرو د وطن دا بشرپال او وطن دوست نه دی. نو تاسو ته پته ولګین چې وطن فروش څوک و، دین فروش څوک و، ملت فروش کی بودن، وطن دوست کی بودن. حقایق نه پوټیږي او تاریخ خو 50 سال بعد جور میشه. برادران تاریخ کسی را معاون نمیکنه. زه تاسو ته په تاکیدن وایم په جمله قسمیه دغه یک بلیس نمیگیم، یک بلیس 2 انگشت از زمین تیر نمیشه. زمیر فروش نیستن، از هر چیز تیر خواهد شد، خو از وطن، از دین، از فرهنگ تیر نمیشه. نو زمونږ او ستاسې نظام اله جوړیږي چې موږ اول په قرآن باندې عمل وکړو. زمونږ اخلاق ښه شي، ټولنه ښه کیږي. نو الله موږ ته دا سبق راکوي، ګوره داسې مه شئ لکه منافقانو چې مسلمان باندې بهتان لګوي، تهمت لګوي. داسې ځان جوړ کړئ لکه صحابه کرامو. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون. ترجمه دا ده، ولی ګمان نه کوو مؤمنانو چې کله دا موضوع دی واورېده د تهمت د څه شی ګمان؟ والمؤمنات او مؤمنات زنانو بانفسهم نه مراد عایشه ده رضی الله تعالی. ګوره موږ تاسو یو نفس یو وجود یو که نه یو؟ مثال مؤمن مثل انگشت واره است. المؤمن كجسد واحد، بس یک وجود، یک مشت. نو الله فرمای لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنین، ولی نو هغه وخت چې مؤمنانو نرینو زنانو دا موضوع تهمت واوریده، ولی دا ګمان بانفسهم په عایشه باندې خیر ولی نه کوو؟ چې ویلې وی ټولو چې دا خبره بالکل بی اساسه ده. خو انسان د متاثر کیږي د میډیا نه. اوس نن سبا خو دا میډیا دام لویه فتنه ده، دجال فتنه ده. مؤمنه مونږ ته وعظ الله را کوي چې تاسو هم د مؤمن په باره کې که یو تهمت اورئ نو تاسو اتومات فیصله نکنین. شما باید تبیین کنین، تحقیق کنین، تفتیش کنین. بعد از تبیین و تفتیش فیصله کنین. قبل از تفتیش باید فیصله نکنین. این گناه کبیر است. دا موږ تاسو ته سبق ملو شو. څونه ښه نصیحت کوي پلار او قبلګاه اولادو ته داسې نصیحت نه کوي. نو ځکه قرآن یو انقلابي کتاب دی. الله موږ او تاسو ته ژوند راکړي، ژوند چې موږ تاسو رابطه واسطه چې قرآن سره جوړ شي.
وقالوا هذا افک مبین، دا مؤمنانو به دا ویلی وی چې دا منافقان چې کله خبره کوله هذا دا موضوع افک مبین. افک مبین چه معناست؟ سفید دروغ میگه، شین دروغ چه ورته وی. دا پشتو شین دروغ شو او دا فارسی چی شد؟ سبز نه سفید دروغ سفید. نو افک مبین معنا دا شو چې سفید دروغ. داسې تاسو ولی نه ویلی چې دا شین دروغ ده یا سپین دروغ ده؟ ولی تاسو بعضو هغه وخت کې سکوت وکړ. اوس هم بعضې کتابونو کې دا لیکل کېږي العیاذ بالله چې عایشه رضی الله تعالی عنها پسې خبرې کوي بس. نو دا د ایمان نقصان دی ورونو. باید مونږ او تاسو د قرآن او د احادیثو نه چې څه نو په هغې باندې عمل وکړو. اوس حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مبارک پسې نه، دا ټول داسې د اصحابي کن نجوم فبیهم اقتدیتم اهتدیتم. دا نبی علیه السلام حدیث دی. نبی علیه السلام فرمایي زما صحابه داسې ده لکه مثل ستاره ورستن. اونجا خو استثنا نیستن که بعض هستن و بعض نیستن. هستن؟ نه، مطلق صحابه 1,24,000 کن نجوم. فبیئهم اقتدیتم اهتدیتم، با هر صحابه که شما اقتدا نمودین اهتدیتم، در هدایت باز راهنمودن هستند همه. خود نبی علیه السلام او فرمایل ما پاتش موضوع لو کان نبی بعد لکان عمر. نو مرتبه خود ابو بکر زیاتو رضی الله عنه. خود دلته نبی علیه السلام د عمر رضی الله تعالی عنه نوم ذکر کړي. ولی؟ هغه ځکه ابو بکر رضی الله تعالی عنه په طبیعیت کې نبی علیه السلام سره بالکل عین. بس نبی کریم علیه السلام ته کومه خبره به القا شو لبیک و سعدیک ټول هغه خبره حضرت ابو بکر صاحب ته به القا شو. ځکه چې پیغمبر علیه السلام مبارک شب معراج رفت، اینجا کافرها و دیگه مشرکا گفتن که یک شب خویی تو نمیشه 7 آسمان هم چیز کنی کراس کنی، باز میری فوق بیت المعمور میری، در جنت میری، دوزخ میری، بیت المقدس در مابین مسافات مکه معظمه و بیت المقدس 15 روز منزل بود. خو نمیشه، این خو از عقل فوق است. خو ابو بکر رضی الله تعالی عنه شنید. کی گفت ابو بکر صاحب همی واقع شد؟ ابو جهل گفت. ابو بکر صاحب غیبانه تصدیق کرد که ما تصدیق صدقنا و ما تصدیق میکنیم که وقت نبی علیه السلام میگه بالکل صادق است. خو عینیت داشت، طبیعت حضرت ابو بکر طبیعت نبی علیه السلام. و دویمش طبیعیت ابو بکر رضی الله عنه جلالی نبود، جمالی بود، مثل طبیعت نبی کریم علیه السلام صلی الله علیه وسلم. و طبیعت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه جلالی بود. و سنت عادت خداوندی همین است که یک نبی سابق جلالی ماده باشه و بعد نبی که فرستاده میشه او باید چی شود؟ جمالی باشه. اگر یک نبی جمالی باشه و دویمش که میای او جلالی باشه. مثلا ابو موسی علیه السلام جلالی طبیعت داشت و عیسی علیه السلام جمالی طبیعت داشت. همینجا در طبیعت فرق بود. به همین وجه نبی کریم علیه السلام گفت بالفرض والمحل نبی خود نیست بعد ما، اگر می آمد عمر بود. یکان دفعه می تو میشه که لکه حضرت علی رضی الله تعالی عنه مبارک تا نبی علیه السلام او فرمایل چې بعض خلق تا سره به دونه بغض بکی جهنم ته بزی. یکان نفر ایتو همراه شما محبت او دوستی پیدا میکنه بمی غلو در جهنم میره. غلو خود دین ما شما نیست برادر. ولی ما شما الحمدلله مسلمان هستیم، خداوند کریم معبود ما شما است. خب من حیث معبودیت باید ما شما عقیده داشته باشیم. من حیث چی؟
و نبی علیه السلام نبی هست. من حیث نبوت ما شما عقیده داشته باشیم، نه من حیث خدا. و صحابه کرام و علماء کرام اولیاء کرام که هستن من حیث ولی، من حیث علم باید ما شما عقیده داشته باشیم. اینطور که یک ولی مرتبه ولی را ما در مرتبه خدا برسانیم، این خود شرک است. فهمیدین؟ نو الله تعالی فرمایی لولا اذ سمعتموه، ولی نو چرا نبود دمو وقت که شما شنیدین امو موضوع تهمت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها در سر عایشه رضی الله تعالی عنها شما برداشت خیر و گمان خیر چرا نمیکردین؟ او دا علماء ته معلوم ده چې یو لولا و بل لو ده. لو راضی لو کان فیهما آلهة الا الله. نو انتفاع د ثانی امتناع د اول وی، دویم آلهه نشته نو زمین و اسمان او نظام خود درست روان ده. او لولا راضی انتفاع د ثانی لوجه د وجود د اول نه. نو الله فرمای په عایشه رضی الله تعالی عنها باندې دا تور چې لګېدلی د دې هیڅ اساس نشته. ولې ځکه دا د دې براعت د الله د په قانون کې بری ده. نو ولی نو مومنانو ګمان په مومناتو ولی دا ګمان نه کو بانفسهم نه مراد څوک شو؟ مومنان یو بل سره ګوره نفس حیثیت لري، جسد حیثیت لري. المؤمن کجسد واحد، یک مشت هستند. این اشتکا عینو اشتکا کلو، این اشتکا راسو اشتکا کلو. اگر سردردی شروع شوه تمام وجود متاثر میشن یا نه؟ اگر در مشرق در یک مسلمان یک تکلیف برسه باید ما شما درد محسوس کنیم. داسې نه اوس کفار لگی مسلمانان خپل منځ کې ګوره دا فرقواریت پیدا کړي دلبازی. باید داسې نه. بیا هغه جغرافی ته وګوره، یو عرب ملکونه د هغې نه څونه ملکونه جوړ شو، ځکه دا د اغیارو یو دسیسه ده. په افغانستان کې دسیسه کولو چې سمتیت په نوم باندې چې دا جدا کړي، الله هغې نه وساتلو. بیا د مسلمانانو په مابین چې څونه فرقواریت شروع ده، دا اهل تسنن دی، دا اهل تشیع ده، بیا په دې کې فرقواریت، دا د دشمن کار دی. بیا په دې اهل تشیع برادرانو په مابین بیا جدا ډله جوړه ده، بیا اهل تسنن په مابین څونه ډله جوړه ده چې دا فلان کی ده او دا فلان کی ده، دا برالی او دا دیوبندی، دا سلفیان، دا فلان کی. دا د دشمنانو د طرف نه ایجاد شوی تحرکات. مومن من حیث المومن دا یو عقیده ده، یو خدای ده، یو قرآن ده، یو دین ده، یو نبی ده. نو فرقواریت ته څه ضرورت شو؟ باید نبی علیه السلام چې کوم قانون موږ ته استولی په هغې باندې عمل وکړو. داسې مه وایه بس ما مولا دا ویلی او زما روحانیینو دا عقیده او زما دا عقیده ده. نه چې قرآن چې څه وایي بس په هغې عقیده شو. نو موږ تاسو د وحدت درس قرآن راکړي. وقالو هذا افک مبین، ویلی وی مومنانو چې دا تهمت یو دروغ ده، شن دروغ، ظاهر اس اساس نه لري، دروغ سفید. کم موضوع چې کم تهمت د عایشه رضی الله عنها باندې لګېدلی، ما فرستادیم از چرخ نهم کیمیا یصلح لکم اعمالکم. این قرآن کریم است. الله تعالی فرمای وقالوا هذا لولا جاءوا علیه باربعة شهداء. باز لولا ذکر شد. لولا به معنا هلا است. هلا دا معنا ده چې کله په عایشه صدیقه رضی الله عنها باندې تهمت ولګېده، ولې دوی څلور ګواهان نشو راوستلی؟ چرا ناوردین 4 گواهان را؟ دمی موضوع که باید دقیق کنن. 4 گواهان هم نو، از شنیدن بس همین تو واقع شده. کی گفت؟ ولی یک شنیدیم. کی میگه فلان کی میگه؟ آخر موضوع دمی چی استاد میشه؟ عبدالله ابن ابی و میگفت
ما هم خبر نداریم، ما هم کسی گفته بود، ما هم خبر نداریم. نو په دغه وجه باندې عبدالله ابن ابی باندې بیا حد قذف هم جاری شوی نه دی، ځکه هغه په الف لام حرامي و. الف لام حرامی را میشناسین؟ یکیش خود نفس حرامی، یک الحرامی. او بسیار هوشیار بود. او ایتو نگفته که ما دیدیم یا ما گفتیم، نه ما شنیدیم، همینطور میگفت. خو شریعت خو ظاهر میبینه. نو یوازې هغه بیا بچ شوی ده، د نورو باندې بیا حد قذف هم جاری شوی، هیڅ حقیقت نه و. بانفسهم لولا جاءوا علیه باربعه، الله تعالی فرمایي لولا جاءوا علیه، ولی رانوستل علیه په دې کذب په دې تهمت باندې دغه جماعت چې د لسو نه تر څلوېښتو پورې و، از ده تا 40 نفر. ولی دی باربعه شهدا، نه دلیل داشتن نه گواه داشتن. چرا گواه را ناوردین؟ دمی موضوع. نو الله فرمای فاذ لم یاتوا بالشهداء، چې کله دوی عاجزان شو چې گواهان راولي، د دغه گواهانو نه عاجز شو په دغه موضوع، فاولئک عند الله هم الکاذبون. دغه جماعت تهمت کون کی، تهمت کننده سر عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، الله فیصله میکنه برادرها، هم الکاذبون، همه دروغی هستند. خدا بغیر دینه چې دروغ چسپانو که الله فیصله وکړه چې دا ټول دروغ جنو، ځکه خپل ځان نه یې جوړ کړی و. دا مونږ او تاسو دپاره لوی واعظ او نصیحت شو چې یو مسلمان پاک لمن نرینه ته باندې باید تهمت ونه لګو. یو مسلمان مومنه پاک دامنه یو خورکۍ وي په هغې باندې تهمت ونه لګو. یو تهمت لګول ګناه کبیره ده. دویم که چرته قضا ته لاړ شي نو 80 کوړې او 80 دوره جاری کیږي، 80، او بیا هغه تاسو وویلې مردود الشهادت دی، او بیا عذاب خداوندی هم همیشه به دا د الله د طرف نه سزا ده. نو ان شاء الله تعالی آینده د پاره به سوچ وکړو چې مسلمان پسې خبرې ونه کړو، یو مومن خویندو پسې به چا پسې به خبرې د تهمت ونه کړو، نو دا جراثیم بیا به پاکیږي. الله دې عمل کولو توفیق نصیب وګرځوي. درود شریف. اللهم صل علی سیدنا وعلى ال سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور.